د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو، ستړي مشئ. په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهمو وروستۍ خبرونو ته نن دوشنبه د وګیا د سنبلې د میاشتې 12مه د 2023 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې 2 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سایر احمد سایل وړاندې کوم، خو په سر کې هم د وسو مهمو خبرونو سره ټکی. بغلان کې د یو سړک د رغولو چارې پیل شوې. بدخشان کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 6 تن د مرګ ژوبله اوښتی. او الخلیل کې 3 سیونیز پوځیان وژل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. بغلان کې د یو سړک د رغولو چارې پیل شوې. د بغلان ځایي مسؤلینو د یاد ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د 10 کیلومتره سړک د رغولو خبر ورکړی دی. د یاد ولایت د مرکزي بغلان ولسوال مولوي عبدالستار جلالي د باختر اژانس ته ویلي چې یاد سړک د 10 کیلومتره په اوږدوالي سره جوړیږي، چې د یاد ولایت د ښاروالۍ ریاست څخه تر منګولو پورې او همدارنګه له مرکزي بغلان سره 10 کلي نښلوي. د یاد ولایت په مالي ملاتړ د نږدې 1 میلیون افغانۍ په لګښت د رغولو چارې پیل شوې دي. ورته مهال د یاد ولایت اوسیدونکو د یاد سړک په جوړېدو سره خوښي ښودلې او په راتلونکي کې له دولت څخه د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کړې ده. بدخشان کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 6 تنو ته مرګ ژوبله اوښتی. د بدخشان امنیتي مسؤلینو په یاد ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 6 کسان د مرګ ژوبلې اوښتو خبر ورکړی دی. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان احسان الله کامګر د رسنۍ ته وویل چې دغه پیښه نن غرمې مخکې د یاد ولایت د اشکمش یا شغنان ولسوالۍ پر لویه لاره کې د یو سراچه ډوله موټر د چپه کېدو له امله رامنځته شوی، چې په پایله کې 4 تنه مړه او 2 نور ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې د پیښې ټپیان د فیض آباد ولایتي روغتون ته لیږدول شوي دي. اول خلیل کې 3 سیونیز پوځیان وژل شوي. اسرائیلي رسنیو خبر ورکړی چې نن سهار اشغالي فلسطین په الخلیل ښارګوټي کې د ډزو په پایله کې 3 سیونیز پولیس وژل شوي او 1 شمېر نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې وژل شوي کې د پولیسو یو افسر هم شامل دی. د برید مسؤلیت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي، خو ښایي فلسطیني مجاهدینو ترسره کړي وي. د یو بل خبر له مخې رفح ښار د 6 نورو اسیرانو جسدونه هم پیدا شول. د نړیوالو رسنیو راپورونو مخې اسرائیلي ځواکونو غزه کې د 6 تنو اسیرانو جسدونه پیدا کړي، چې یو امریکایي او 15 نور اسرائیلیان دي. واشنگټن کې چارواکو هم دغه خبر تایید کړي او ګواښ کړی چې سخت غچ به یې واخلي. ښایي دغه کسان هم د نورو هغو په څېر اسرائیلیانو بمباریو کې وژل شوي. درنو اوریدونکو، په خبري غړۍ کې راټول شوي مطالب هم دومره ول. تر بلې خبري غړۍ لوی العمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.